السلام علیکم. هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ یاست. غرمې ټیم د تقریبا لس کم 1 بجه شاوخوا ده یا 1 بجه. نو د هر چا د خوښ یو خواړه یي. نو زما د خوښ خواړه چې دي هغه یا مکروني دي یا پاستا چې ورته وایي. نو د زاید صاحب کره روان یم. تاسو به زاید صاحب په تېرو ولاګو کې لیدلی زما سره. نو زاید صاحب ډېر ښه راته جوړوي ماته او زما خپله ډېر خوښ دی. بسته میاشته مې خورم یې ډېره مې ورسره لګېږي ځکه ډېر سپک خواړه دي. نو هغې خواته ور روان یم. تر اوسه یم د زابل په ولایت کې کارونه مې شروع دي، تر اوسه مې خلاص کړي نه دي. نو تاسو ته یو ولاګ هم جوړوم، هغه مکروني هم در باندې وینم او ساحه هم در باندې وینم. نو تاسو راځئ ولاګ را سره تعقیب کړئ. هوا خو هم داسې چې دا ټیم سي بس ډېرې سختې دوړې سي. بل موټر چې کاټ سو زه هم د هغې خواته کاټېږم. مستریانو دوکانونه وشان دي. مخامخ زابل ولایت وینې دا غونډۍ دلته یو هوټل هم شته، دا هم ښه تفریحي ځای ده. نو بیا به یوه ورځ د خیره سره دلته هم ځو، دا لوړې غونډۍ ته به مازدیګر خېږو. مخامخ خو دوړې وینئ چې څونه به د دوړه را روانه ده، داسې ورته وګورې. نو چې زه به ځینې بچ سم دغه بیا د زابل ولایت د برېښنا ریاست مخامخ دوړې ته کلیم دی وینې د زابل ولایت د برېښنا ریاست. زه د دوړې سره فکر کوم زه بچ سوم، زه باید کومې خواته ولاړ سم، دې خواته ولاړ سم. دغه لاس ته بیا دا بیا پارک ده، دغه وینې دا پارک ده. دې خواته کاټېږم داسې ده. دې ته وایي په زابل ولایت کې د نمرو ساحه. دا نوي نوي کورونه جوړ سوي دي، نمرې ورته وایي. ګرمي هم ولا دی څو شپې کېږي چې بیخي زیاته سوې ده. نو زه په تاسو د زابل ولایت دا شاوخوا ساحې وینم. نو خدای دې وکړي چې ستاسو خوښې سي. دلته درېږم، دا د زاید صاحب دی کور. خواته یو پارک ده، دا به هم در باندې ووینم. دا چې تیاره پرې جوړه کړې ده، هغه پارک ده. ښه ښایسته ځای ده د مازدیګري دپاره چې کې کښېنې. تیاره خو وینئ دغه ده. زه هم زاید صاحب ته ولاړ یم د دروازې مخ ته. دی راوځي، والا ګرمي مو والا زیاته ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله ماشاءالله څنګه ښه یخه کوټه ده. نو دغه دې زموږ مکروني تیار سو. نو ما چې پر لارې څونه صفت درته کړی و، په هغه صفت به زه هم ارځي. داسې ورته وګورئ. نو د زاید صاحب څخه ډېره مننه چې موږ ته دونه تکلیف موږ ورکړی په دا سره غرمه کې. بسم الله الرحمن الرحیم. مقصد چې کامره نیسې بیا په چپه لاس خورې. نو بخښه به کوئ راته، یوه ګوله به وخورم. خوندور دي ماشاءالله. شلومبې خو وینئ. بس نو بیا د ډوډۍ وروسته خبرې کوو. ډوډۍ مو وخوړله الحمدلله، بیخي ښایسته خوند یې وکړ، ډېر ښایسته یې تیار کړي وو. نو اوس زه د خیره سره د بازار پر طرف باندې دې خواته به هم لاړ شو، بیا یو بل ځای ته ځو چای ته. نو تاسو را سره پاتې شئ چې چیرې ځو د خیره سره. هوا سیم ده بیخي ګرمه ده، ډېره ګرمه هوا ده. او دوړې خو نو ما درته ویلي دي چې
دوړې خو نو داسې ډېرې څه رقم یې چالان کړم بسم الله الرحمن الرحیم. دوړې بیخي زیاتې دا وخت په کلات کې. نو موبایل کې مې چارج هم نشته، تقریبا 2% چارج ده کې، نه یم چې 11 ده که 12 ده، یو څو شاټونه به لا به در باندې ووینم، نو بعد له هغه به له خیره سره اجازه سره اخلو. سره خرابه شوه، پرورم را روان ده، نو اوس تکسي د پرړو سیزن ده. دا رقم باد دوړې دي. خواته بیا دا لارونه مارونه خرڅېږي، وینه یې په دې کوڅه کې. دې خوا څه ولاکه فکر کومه چې دوړه راله که باران رالی، تاسو څه فکر کوئ چې دا به څه شي؟ دوړه به وي که به باران وي؟ بیخي خو پاس دا و زموږ د نن غرمې ولاګ ستاسو سره مې شریک کړی، د غرمې د ډوډۍ او شاوخوا ساحې. نو تر بیا د خدای په امان، ښه وخت، بای بای.